ته دا ویاړ نه په برخه کېږي. نازوجانه ډوډۍ خوب دې راځي، لیما کور ته راځي بچې، هغه نور تا یوازې نه پرېږدي. زه هیله لرم چې د ځوانو ډاکټرانو په فراغت سره په هېواد کې د روغتیایي خدمتونو لمنه دومره پراخه شي. لکه چې د لور د راتلو په خوشحالۍ د بازار ټول ګلان رانیولي که څنګه؟ زه هیله لرم چې هېواد او خلکو ته د رښتینې خدمت سره د دوی حقونه چې د خپل د لاس د پخلي خوند ور په یاد کړم. ها دا باز دی د نازو پلاره ډېر بدل شوی. هم د پردیو سره د خبرو وړ نه لرم. زه لاړم، د خدای په امان. لیلې ته سبا دپاره تیاری ونیسم، سبا له خیره سره ځم کور ته، او هلته به د یو بې وفا دوست د وادو او یادونو په مرسته غږان تېروم. دا کار به وکړو. او ښځې په دې کې څه بدي شته؟ هر چا ته دا ویاړ نه په برخه کېږي. خو ګوره زویه ښه سبق ووایه چې له خیره سره ډاکټر شي، د خپلو د خلکو د ناروغانو دارو درمل وکړي. پلار جانه اندېښنه مه کوه، زه ستا او د خپلې مور خواري او زحمتونه هېرولی نه شم. زه خامخا سبق ووایم او ستاسو ارمانونه به پوره کوم. ښه پلار جان، زه به ډېر ژر ننګرهار ته د تګ تیاری ونیسم چې د درسونو پای ته لږ وخت پاتې دی. ته اوس ننګرهار ته ځې؟ هلته سبق وایې؟ مور پلار نه دې لرې؟ مور جان، زه نه غواړم چې ستاسو نه لرې اوسم. څه وکړم؟ مجبوري ده. هسې خو په رخصتیو کې به هر کال کور ته راځم، که اړتیا وي هر میاشت هواره جومات راتلی شم. آخر د کابل جلالآباد تر منځ د 2 ساعتو مزل دی مور جانې. او ښځې زوی دې رښتیا ووایي، هر کله چې ورپسې خفه شوې نو ما ته ووایه. زه د ننګرهار ولایت همیشه بهار جلال آباد ښار ته بیایم. سلیم جانه زویه ته دې تیاری ونیسه، هر څه ته چې اړتیا لرې ما ته ووایه. سالمه اوس خو د خوشحالۍ وخت ده او ته ژاړې. هېڅ، همداسې مور او پلار مې را په یاد شو. ته چې د هغوی په یادونو له سترګو اوښکې بهوې، دا ووایه چې هغوی به ستا په لیدو څومره خوشحاله سي. ډېر زیات. د دې اندازه خو پرته د خدای تعالی نه بل هېڅوک هم نه پوهېږي. او سلیم جانه چې رښتیا د مور او پلار د اولاد په لیدلو ډېر خوشحاله کېږي. که څنګه اوسم؟ سکینه او سکینه چیرې راشه بار راوځه لږه. دغه لږ ګلان مې راوړي دي د کور د ښایسته او نور داسې خواږه او خوراکي شیان هم راوړي ورسره، او په دې توګه شو کولی چې خپلې لور ته هرکلی وکړم. اوهو دا ګلان خو ډېر ښایسته دي، لکه چې د لور د راتلو په خوشحالۍ د بازار ټول ګلان رانیولي که څنګه؟ که مې وسه پوره وي نو همداسې مې کوله. بابا دا ګلان دننه یوسئ. ښه بېبي. اجازه وکړه. سلامتونه صحیح ده؟ ووهله. خان صاحب کوم کار دی؟ زه به لاړ شم موټر به پرېږدم. ښه خبره ده، باشه. ته لاړ شه بیا چې راوړم. ښه وګوره وختې. راوړي دا ګلان خو د ښایسته دي. څنګه دی خوښ دې شو که نه؟ ولې به مې نه خوښېږي؟ ته څه پوهېدې چې دا ګل زما خوښېږي؟ ولې به نه پوهېږم؟ رښتیا ته دا وګوره، دا به د هغې نه پسې ښایسته وي. وایي دا څومره ښه شی دې راوړی. زه خو د خپلې کورنۍ په خوښه پوهېږم، ځکه داسې شی
دا به ښه ده نه دا باز دی ښه دا باز دی دا باز دی د نازو پلاره ډېر بدل شوی رښتیا وایي سکینې الله تعالی په یو حال دی سکینې انسان د حالاتو په بدلېدو سره بدلېږي زه اوس هغه پخوانی اکبرخان یم رښتیا هم چې بدل شوی یم خیر دی صاحب یو قابي په پنجاب مې سر راوړه ښه سکینې رښتیا لیمه به د دې هر څه په لیدلو سره لا خوشحاله شي ولې به نه خوشحالېږي داسې ښایسته ګلان دې ورته راوړي هغه به نه خوشحالېږي نور دغه شیان خو دې وکتل دا ټول نه هغه مې لا نه دي کتلي دا نور ګلان دې خوښ شو که څنګه شي او خوښ نه شو بابا دا خلطه خو راکړه رښتیا سکینې بابا دا ګلدان خو راوړه د دې ګلانو د زراعتو دپاره خو به ځای داسې سنجولی چې دا ځینې ګلان چېرته ځي بیا به په قلار سره وګورو ته خو لاس کړی راغلی دا ګلدان خو ډېر ښایسته دی ګلان هم ډېر ښایسته دي رښتیا ما ته د خپل کورنۍ خوښه معلومه وه نو ځکه مې داسې ښایسته ګلان درته راوړل او که دې خوښه وه لږ به بار وځلول ته ښه ده ستا نظر زما نظر نو ودې نه ویل راته چې نازو به ایښی که وده به یې ایښه ده خیردار به شو چې زه هغې ته هم دا ځای ووایم چې هغه هم خوشحاله شي ښه ده سمه لاړ ده شو درځه چې نازو جان لورې څنګه یې لور جانې پوهېږې چې څوک کور ته راځي لورې خور دې راځي لیما کور ته راځي بچی هغه نور تا یوازې نه پرېږدي لورې هو لورې لیما خور دې راځي د خیره نور به یوازې نه یې اوس ته هم ښه شوې د خیر سره لیما به هم راشي د خیر سره بیا به هم په کور کې خوشحالي راشي د خیره ګرانو ځوانانو زه هیله لرم چې د ځوانو ډاکټرانو په فراغت سره په هېواد کې د روغتیایي خدمتونو لمنه دومره پراخه شي چې زموږ خلک د ټولو روغتیایي اسانتیاو څخه مستفید شي او بهرنیو هېوادونو ته تلو ته اړ نه شي محترم رئیس صاحب څخه نړۍ مننه کوم دوستانو اوس غواړم د پوهنځۍ تر ټولو ممتاز فارغ در وپېژنم هغه به څوک وي ستاسو په منځ کې ده هغه ځوان سلیم خان دی
دوستانو اوس غواړو د سلیم خان یو څو خبرې واورو. مننه، خیر. تبریک دې وي سلیم جان. تا ته دې مبارک. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو استادانو، ګرانو خویندو او ورونو، د یو محصل لپاره چې نږدې 18 کاله په درس ویلو تیر کړي وي، له دې نه زیات د خوښۍ خبره به څه وي چې له پوهنتون نه بریالی فارغ او د ټولنې د خدمت ویاړ ترلاسه کړي. زما مور او پلار، زما استادان، زما د ټولګي ملګري، د پوهنتون ملازمین، ان تر دې چې هغه غریب هیوادوال چې د مالیې په ورکولو د دولت په چلولو کې ونډه اخیستې ده هم زما په بری کې په مختلفو بڼو کې شامل دي. او زه د ټولو نه د زړه د کومې نه مننه کوم. زه هیله لرم چې هیواد او خلکو ته په رښتینې خدمت سره د دوی حقونه ادا کړي. مبارک شه سلیم جانه. مننه لیمه جانې، رښتیا تا ته دې مبارک وي. د خپل د بریالیتوب شیرین نه راکوې؟ ښه نو لکه چې د شیریني نه د ځان خلاصوې که څنګه؟ شیریني څه کوې لیمه جانې، ما خو خپل ټول ژوند ستا په نوم کړی دی. ګوره سلیمه، زموږ د دوستانه چلند نه کوم غلط مطلب وانخلې. ګوره ښه ښه نو لیمه جانې چې داسې ده نو زه بښنه غواړم. زه فکر کوم چې اوس زما او ستا ترمنځ کوم څه نه دي پاتې. زه د پردیو سره د خبرو وړ نه لرم. زه لاړم، د خدای په امان. لیلې ته سبا دپاره تیاری ونیسم. سبا له خیره سره ځم کور ته او هلته به د یو بېوفا دوست د وعدو او یادونو په مرسته به ژوند تېروم. سلیمه ته خفه شوې؟ ما خو ټوکې کولې سلیمه. لیمه جانې دا ولې؟ زه پوهېدم چې تا ټوکې کولې، ځکه ما هم در سره ټوکې وکړې. دا څه رقم ټوکې دي سلیمه؟ ول لیمه جانې لکه چې د ټوکو اجازه یوازې نجونې لري که څنګه؟ سلیمه زه داسې ټوکې نشم زغملی. سمه ده لیمه جانې، خو په یاد لره هغه څه چې تا خفه کوي نور خلک هم خفه کولی شي. صحیح شو؟ ستړی مه ژوندی اوسې لکه چې په زوی پسې دې خفه شوې. هغه به څنګه یو مور چې خپل د زوی بېلتون وزغمي او ورپسې خفه نه شي. او داسې مور مې خو لا تر اوسه نه ده لیدلې چې داسې ده. د هغه د تصویر د نندارې پر ځای راځه چې د هغه د هرکلي لپاره تیاری ونیسو. کوټه یې ورته تیاره کړو چې زوی دې له خیره سره ډېر زر را رسېدونکی دی. یاره سړیه، ته خو هر وخت دا ټوکې کوې. دا خو دغه خپل کور ده. تیاري ته څه حاجت ده؟ ټوکې نه کوم. ته خو پوهېږې چې سږ کال د هغه د تحصیل وروستی کال و. زوی دې په پوهنتون کې خپل تعلیم پای ته رسولی. د ننګرهار همیشهباد له پوهنتونه را روان شوی او په همدې شېبو کې به له خیره سره راورسېږي. دا خو دغه خپل کور ده. موږ تیاري ته څه اړتیا لرو؟ د سلیم خان مورې شکر دی هر څه لرو. بس یوازې زوی مې مسافر و.
بیا خپل کور خو د پاچۍ تر مانۍ نه هم ډېر ګران دی. همداسې ده. کوټه مې ورته ښه ښایسته جوړه کړه، سودا دې م راورسوله. اوس مې خپل زوی ته ښه خوندوره قابلي پخوم، څه د خپل د لاس د پخلي خوند ور په یاد کړم. اوس د کار خبره وکړه. رښتیا د سلیم خان مورې زما د ملګري اکبر خان لور څه نومېږي؟ لیما. لیما. اوس به هغې تعلیم ختم کړی وي، همداسې نه ده؟ هو رښتیا، هغې خو له سلیم خان سره یو ځای سبق ویل، دواړه به ډاکټران شوي. انشاءالله بیا به د هغې مبارکي له هم ورشو. ولې نو؟ هغوی به د موږ د زوی مبارکي لا نه راځي که څنګه؟ ولې به نه راځي ښځې؟ اکبر خان خو زما یار ده، ورور مې ده، زه خو د هغې په ملګرتیا ویاړم. سلیم جان پلاره، خدای ملګرتیا له نظره وساته. لپاره چې هغه کار مې په وخت کې هغه ترسره کوم، چې مجانه کور ته راشي نو ټول کور به پرې ښایسته شي. بیا څه نه ده اخه دا چېرته وځړومه؟ لږ دا خواته په دې منځ کې لږ لاندې وځړوه. لاندې صحیح نمبر ده؟ بابا دا غول دی چې وځړوم، د باندې انګړ کې مې ګلان وځړوئ. ښه دی په دواړو سترګو. ګلابون ته لاړه شه، د لیمې جانې کوټه پاکه او صفا کړه چې لیمه جانې له خیره راځي. نازو جانې لورې، ته پوهېږې چې دا کور مونږ ولې ښایسته کوو؟ دا ځکه چې لیمه جانې خور دې بېرته کور ته راځي او هغه ډاکټره شوې ده. اوهو لورې، ته هم د خپلې خور د هرکلۍ لپاره تیاری نیسې؟ سکینې، زما د لورجانې سره د نازو جانې سره څه خبرې کوې؟ دا وګوره، نازو ته ګوره، د خپلې خور د هرکلۍ لپاره تیاری نیسي. څه ښایسته ګلان یې جوړ کړي. سکینې، نازو خو داسې نه وه. نازو په هر څه پوهېږي. موږ ښه پېژنو، خو داسې یوازې خبرې شي. زه به هېڅکله خپل ځان ونه بخښم. زما د لاسه لور دې حال ته ورسېده. الله تعالی به ما هېڅکله ونه بخښي. د نازو پلاره، پخوانۍ خبرې پرېږده، د الله تعالی رضا مو قبوله ده. ګوره سکینې، غلطي، ظلم، بې انصافي مونږ کوو، بیا د هغې دپاره د الله تعالی رضا پلمه کوو. حال دا چې الله تعالی مونږ ته عقل راکړی، اختیار یې راکړی، او بیا هم په قهر او غوسه کې هر څه هېروو او داسې یو کار کوو چې تر عمره پورې مې ځوری او هېڅ تلافي نه شو کولی. د نازو پلاره، که خدای کول نو هر څه به سم شي د خیره. ګوره سکینې، ما ته خو هره شېبه د غمه ډکه ده. نه پوهېږم چې لور به مې زما نه څومره کرکه لري، څومره کرکه به زما نه لري. د نازو پلاره، دا خبرې پرېږده. اوس به لیمه جانه راورسېږي د خیره. د خوشحالۍ ورځ ده چې د تللو زمانو په یادولو سره خفګان بدله نه شي. زه غواړم چې خپل ګناهونه تلافي کړم. لیمه لور به مې راشي، نازو به ښه شي، ژوند به مې نور په خوشحالۍ تېر شي. سکینې، رښتیا وایه سکینې. زه نور خفګان نه کوم. خان صاحب دا ګل راکېږي. دا به دا صحیح شو خان صاحب؟ او خیر دی، دغه ځای بیخي صحیح دی. صحیح دی. ګوره بابا، یو ګیلاس اوبه خو راته راوړه چې تلوسې مې بیخي لاسونه یې وچ کړی. نازو لورې، پوهېږې چې دا ګل ما ولې راوړو؟ دا ځکه چې لیمه خور دې راځي، هغه چې راله به یې دا ګل ورته ورکړه. خان صاحب دا یو خیر دی بابا.
بابا پوهېږي نن مې لیما جانه لور په همدې شېبو کې د خیره کور ته رارسېږي. خان صاحب د لیمې جانې په راتلو سره به زما سترګې هم روښانه شي. پوهېږم بابا خیر به شي ته خو څه پردی نه یې خیر به شي بابا. بابا لکه چې لیما لور مې راورسېده ته ورشه وخت خلاص که زر کوه په دواړو سترګو خان صاحب